المنځ څه ته وایي؟ صلات لفظ، صلات عربي لفظ دی، په دې کې 3 توري دي، یو سواد دی، یو لام دی، یو الف دی. د دې ماده د صلا یصلی، او صلا ماده په عربي کې څه ته وایي؟ د دې معنا دا هم د تعظیم کول، د دې معنا دا هم د دعا کول، د دې معنا دا د سوځیدل، د دې معنا دا د سوځول. او صلا عربي اغلرګي تم وای، عرب اغلرګي تم وای چې کم لرګي تازه کاټ سي دی کوج دی یو ساتکي په ور کې پټ کی چې ګرم سي به سي د کوي. نو صلات په لغت کې د عربو په ژبه کې صلات د دعا په معنا راځي، صلات د تعظیم په معنا راځي، صلات د سوځلو په معنا راځي، صلات د سوځولو په معنا راځي، او صلات د کاژه لرګي د سمولو په معنا راځي. او په شریعت کې صلات څه ته وایي؟ په شریعت کې دغه لمانځه ته وایي چې کله موږ موتا کوو، چې په هغې کې نیت ستا، په هغې کې رکوع ستا، قومه ستا، جلسه ستا، قعده ستا، ناسته د ولاړه د رکوع سجده ده، او په هغې کې نیت دی، او په هغې کې سلام دی. دغه عمل ته په شریعت کې لمونځ ویل کېږي. او د عربو یو عادت دی، هغې په خپل عادت کې د دوی په مزاج کې دا چې د دوی په ژبه کې د شي کومه لغوي معنا په شریعت کې به د هغې معنا سره د دې مناسبت خامخا وي. اوس په لغوي معنا کې دا یا دعا ده، یا تعظیم ده، یا سوځل دي، یا سوځول دي، او په شرعي معنا کې د دې معنا دا ده. نو د هغې او د دې ډېر مناسبت سره سته. لکه په لغت کې عرب صلات د دعا په معنا یادوي، نو په لمانځه کې هم دعا سته، د ځان دپاره هم دعا کول، د مور پلار دپاره هم دعا کول. لکه دی چې څنګه صلات د تعظیم په معنا استعمالوي، په لمانځه کې هم تعظیم دی، خپل رب ته لاس پر نامه باندې درېدل، خپل رب ته کږېدل، د خپل تندی د خپل رب پر قدمو باندې شول. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي سړی چې سجده کوي، دا سجده پر مځکه نه لګېږي، دا سجده د الله تعالی پر قدمو باندې لګېږي. او په لمانځه کې د سوځلو معنا هم سته، خپل ځان خپله زندګي د الله تعالی په عشق کې سوځل. او په لمانځه کې د سوځولو شکل هم سته، خپلې ګناوې، خپلې عملنامې، خپلې بدعملۍ، خپله فحشا، خپله منکر، دا د عملنامې سره په لمانځه کولو باندې سوځل کېږي. لکه اوس ما درته ویل ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، لمونځ سړی د هرې ګناه سره ګرځي. او په لمانځه کې د کژوالي او د سموالي معنا هم سته. د لمانځه په ذریعه به سړی خپل کاژه اخلاق حسنه جوړوي. ځکه لمونځ چې دی هغه په ټولو عباداتو کې اهم عبادت دی. حضرت عمر رضی الله عنه به خپلو والیانو ټولو ته فرمان جاری کاوه، هغې ټولو ته به دا ویل چې خلکو په ټولو کارو کې ستاسو زما په عقیده کې د ټولو اهم کار د لمانځه دی. که کم چا په خپله زندګي کې زما په والیانو کې، زما په حاکمانو او عاملانو کې چې ما کم خلک پر کم کار باندې ټاکلی دي، که چیرې هغې په خپله زندګي کې د لمانځه کولو اهتمام کوی، بیا زما د هغې څه هېڅ خطره نشته، هغې د هېڅ چا حقوق بیا نشي ضایع کولی. چې کم سړی د الله تعالی حقوق پر ځای کوي او بیا خاص کر لمونځ په ښه شکل کوي، نو هغې بیا د عوامو او د رعیت او د ټولو انسانیت حقوق پر ځای کولی شي. د هغې متعلق زما سره څه بیره او خطره نه وي. او خدا نه خواسته که د کم چا څه د لمانځه ضیاع راله، هغې په لمانځه کې کمزوری، کله جماعت له راغلی، کله نه راغلی، کله په تکبیر اولا کړی، کله په آخري صف کې درېدلی، او کله په جماعت باندې کړی، کله بې جماعته کړی. که د کم چا څه د لمانځه په باره کې کمزوري وسوله، زما عقیده حضرت عمر وایي چې هغې بیا د هر حکومت په هرو چارو کې کمزوري کوي، هغې بیا د عوامو حقوق هم ضایع کوي، او چې د عوامو کم خدمت درته سپارل سوی دی هغې خدمت هم نشي کولی، هغې بیا د زندګۍ یو عمل په ښه طریقه سره نشي ادا کولی چې کم سړی د لمانځه په اعمالو کې کمزوری سي. ځکه الله تعالی قرآن کریم کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د 2 خبرو تلقین کوي. یو دا تلقین ورته کوي چې اقم الصلاة اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، که چیرې مشکلات رالو، که چیرې پریشانی راله، که چیرې اختلافات رالو په کور کې، که چیرې ګرانی راله، او که چیرې د ژوند چارې سخت سوې او په زندگی کې کم رزقي راله، نو د هغې دپاره 2 نسخې دي. یوه نسخه دا ده چې اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، په کور کې د قرآن کریم تلاوت کول، په بچانو باندې د قرآن کریم تلاوت کول، د کور په زنانو د قرآن کریم تلاوت کول،
او سهار او ماښام په کور کې د قران کریم غږ پورته کول دا په دې کور کې د برکت ذریعہ ده، دا په دې کور کې د امن او د سکون ذریعہ ده، دا په دې کور کې د خیر ذریعہ ده، په دې کور کې به الله ملائکه راجمع کوي او د دې کور څخه الله تعالی شیطانان لري کوي. او دویمه طریقه دا ده چې واقم الصلات، کچېره زمانہ د فتنو رااله، د ستړو رااله، زمانہ د گناهونو رااله، صغیره گناهونه، کبیره گناهونه، فټ گناهونه، ښکارا گناهونه، یا دې د ځان حفاظت نسو کولای، یا دې د گناهونو د بچانو حفاظت نسو کولای چې ځانم د ګناه څخه نسم ساتلای، بچیم د ګناه څخه نسم ساتلای. نو بیا د هغې دپاره بهترینه نسخه دا ده چې واقم الصلات، د لمانځه اقامت، لمونځ قایمول، په ښه طریقه باندې لمانځه ته راتلل او د جماعت اهتمام کول او د تکبیر اولا اهتمام کول او د لمانځه په انتظار کې په دې سب کې کښېنستل. او ما مخکې درته ویل حضرت عبدالله ابن عباس وایي د لمانځه اهتمام دا دی چې په وخت کې به سړی اودس کوي او په وخت کې به سړی خپل لباس صفا کوي او د وخت د مخه څخه به لمانځه له راځي او په سب کې به د لمانځه په انتظار کښېني او چې کله جماعت ودرېدی خپل سوچ او خپل فکر او خپله توجه به مکمله په دې لمانځه کې راګرځي. ځکه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء، بیا د هرې ګناه سه، د هرې فتنې سه او د هرې ستړې سه، د هرې پریشانۍ سه ستا حفاظت، ستا د بچانو حفاظت، ستا د کور حفاظت، دا به الله تعالی د لمانځه په ذریعه باندې کوي. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو په زړو کې د قرآن کریم د تلاوت محبت راولي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو د کورو د بچانو حفاظت د قرآن کریم او د لمانځه په برکت باندې وکړي. الله تعالی دې دا